د زده کړو د یوه پړاو پای. دا سپینې پاغوندې لکه واوره چې پر وچکالۍ ځپلې ځمکه اوري، همداسې زده کړو ته په تږې افغانه ټولنه کې د پوهنتون د لیسانس کچې د بشپړولو چارې ته دا ځوانان ښادي کوي. د ننګرهار پوهنتون په دې تالار کې د بېلابېلو پوهنځیو شاوخوا 50 تنه زده کړیالان د کورنیو له غړو سره مل د فراغت شېبې لمانځي. د زده کړیالانو څنګ ته ناست د کورنیو غړي خوشحاله دي چې زامن به یې په ټولنه کې ښه نوم او دنده ولري. له تالاره بهر ګلان په لاس د خپلو عزیزانو راوتلو ته شېبې شمېري. صدیق الله وایي 4 کلن مزل یې له ګڼو ستونزو سره مل تر دې ځایه راورسوه. دی اوس دومره خوشحاله دی چې ښکاره کولو ته یې لفظونه نه لري. د هر څه د مخه د دې ورځې مبارکي لومړی خپل مور پلار والدین او د ټولو ملګرو ته وړاندې کوم. دا داسې ورځ دی چې په ژوند کې انسان یو ورځ ورسره مخ کېږي، داسې په ژوند کې یو ورځ چې انسان داسې حالت سره مخ کېږي، نو ډېر زیات خوشحاله یم. داسې خوشحاله یم چې بیخي یعنې په زړه او په ژبه اظهار کولی نه شم. نو د هیله او امید مې دا دی چې په راتلونکي کې د افغانستان اسلامي امارت لا چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي. ځکه د یوې کورنۍ 2 زامن په یوه ورځ فارغ شول، یوه په اقتصاد او بل په اسلامي علومو کې زده کړې بشپړې کړې. له حکومته غواړي تر څو دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړي چې په راتلونکي کې د ولس په درد دوا شي. او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د ننګرهار پوهنتون څخه فارغ شوی یم، ځکه ننګرهار پوهنتون د افغانستان په سطحه لومړنی پوهنتون دی چې د افغانستان کې اولیږي، او همدارنګه د دولت څخه مو غوښتنه دا وه چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي تر څو د عوامو لپاره د خدمت مصدر وګرځي. د یوې وروستۍ ارزونې له مخې ننګرهار پوهنتون په هیواد کې د مسلکي روزنې له پلوه د پوهنتونونو په سر کې دی. د ننګرهار پوهنتون رهبري وایي سږنی کال به له بېلابېلو پوهنځیو له 2000 څخه ډېر په مسلکي روزنه سمبال زده کړیالان ټولنې ته وړاندې کړي. دا ځوانان وایي که ورته کاري موقع برابرې شي د هیواد د پرمختګ بهیر ته تر نورو ډېره اوږه ورکولی شي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.